د پاکستان په قومي اسمبلی کې یو داسې بیل پاس کړل شو چې تاسو یقین وکړئ چې هغه نه صرف د قرآن او سنت خلاف دی بلکې سری د اسلام خلاف دی. هغه قومي اسمبلی په هغه ملک کې چې کوم ملک د اسلام په نوم باندې جوړ شوی دی، د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې چې کوم ملک کوم ریاست جوړ شوی دی، د ریاست مدینه نه بعد کې یو ملک د اسلام په نوم باندې جوړ شوی دی، هغه ریاست پاکستان. لیکن د افسوس خبره ده چې هغه ریاست پاکستان چې کوم قومي اسمبلی ده په هغه کې یو بیل پاس شو چې هغه بالکل سری د اسلام خلاف دی، او هغه بیل 200 چې د 13 کالونو چې کم الکان جنکی دي هغه نکاح واده نشي کولای. دا د پاکستان په قانون کې یو غیر قانوني عمل دی. کچري یو الګ جنې وادو کې نو دا په قانوني طور پر مجرمان وي. بهرحال په دې حواله سره یقیني طور پر زمنګ لپاره بیا خاص کر کې د امت مسلمه لپاره دا یو غټ د لمحې فکریه مقام دی، ځکه چې یو داسې ریاست چې د اسلام په نوم جوړ شوی دی او کچري د دې ملک د اسلام نوم صرف د یو منټ لپاره لری کړل شي نو د دې ملک د دې ریاست بقا ناممکنه ده، بلکې دا ریاست به ختم شي. ځکه چې د دې دا مجبوری ده چې د نوم سره اسلام لګیدل، لیکن بدقسمتی دا چې تر اوسه پورې په دې ملک کې د اسلام نظام نافذ نشو. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه ماته زمونږ چې کوم عوام دی هغه رالګي ووټ دغه سیکولر جماعتونو لور کې. تاسو یقین وکړئ چې په دې بل کې ټول چې کوم سیکولر جماعتونه دي هغه ټول یو شوي دي او متفقه طور پر دا بل پاس کړ. چاهے پیپلز پارټي دا بل پیش کړل، هغه کې مسلم لیگ نونو مې حساب چول، پیپلز پارټي دا پی ټی آی په کې مې حساب چول، ټول چې کوم دي متفقه طور پر د قرآن او سنت او د اسلام خلاف د بل پاس او مخالفت چا کړل؟ صرف مولا کړل. مولانا فضل الرحمن صاحب په اسمبلی کې موجود دي، داغه سره چند کسان دي او د هغې نه علاوه ایمل ولی خان جو یقیني طور پر هم سیکولر دی، لیکن په دې حواله سره هغه د پښتونولۍ او د غیرت ایمانی چې کوم دی هغه ثبوت ورکړل او په دې حواله سره هغه په اسمبلی کې आवाज شوت کړل چې دا یو د دې بل چې کوم دی بنګا بالکل مخالفت کو، دا زمونږ د کلتور خلاف دی، دا زمونږ د پښتونولۍ خلاف دی، دا زمونږ چې اسلام دی دا غیم خلاف دی دا بل. افسوس خبره دا ده چې زمونږ د مسلمانان چې کوم دي دا عوام دا دغه سیکولر له ووټ ورکړي او مطالبه بیا د مولا نه کوي چې مولا ته اسلام ولې نه نافذ کړي. ووټ چې کوم دی د سیکولر لور کې چې هغه د اسلام دشمنان دي، د اسلام خلاف چې کوم دی چې څومره بیلونه راځي دغه ټول سیکولر جماعتونه آپس کې د ډېر اختلافات دي، نون لیگ پی ټی آی پیپلز پارټي آپس کې ډېر اختلاف دي چې کله د اسلام خلاف یو بل راځي دا ټول یو شي. لیکن بل طرف ته چې کوم هغه مولیان هغه علما چې کوم 2-3 سیټ دي په هغه باندې به هغه د 300 چې کوم سیټونه دي دغه سره به اوسه مقابله وستي چاله یو خالی پلاس کې یو چورکې ورکې چې دې په دې باندې چې کوم دي دا ځنګل کټ هغه به کټ کی. نو دا یقیني طور پر غټه د افسوس خبره ده. دا زمونږ چې کوم عوام دي دا د هغو لپاره فکریه ده، په دې کې دغه عوام چاہے پیپلز پارټي والا دي، چاہے نون لیگ والا دي، چاہے هغه پی ټی آی والا دي، ټول په دې کې برای راست ملوث دي او د دې قانون چې د قرآن او سنت د اسلام خلاف جوړ شو په دې کې هغه ټول کسان برای راست چې کوم دي مبتلا دي، برای راست په کې د هغو حصه ده چې چا ووټ ورکړل دي خلکو او دا هغه خلک دي چې مطالبه چې کوم دی د اسلام د مولا نه کوي چې مولوي صاحب اسلام به کله نافذ کړي او ووټ چې کوم دی د سیکولر لیبرل لور کوي. نو دا دوغله پند دا منافقت ته بهرحال په دې حواله سره زګه په جذباتو کې راغلي چې زمونږ چې کوم عوام دي دا د هغو کرتوت دي، دا د هغو کرتوت دي. یو طرف ته چې کوم دی هغه ووټ دی سیکولر لور کوي چې هغه بیا د اسلام خلاف بلونه راولي په اسمبلی کې پاس کی او مطالبه د اسلام چې کوم دی بیا د مولا نه کوي. بهرحال دا یو غټه لمحه فکری ده زمونږ ټول لپاره، ټول مسلمانانو لپاره او چې چام کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله دا هغه لپاره لمحه فکری ده. بهرحال په دې حواله سره علما چې کوم دي هغه ولاړ دي چې بای دا بل کار صورت کې دا چې کوم دي ظاهر خبر د اسمبلی نه پاس شوی دی، لیکن د هغې نه باوجود به تر څو پورې چې دا بل چې کوم دي دوباره واپس نه اغستې تر هغې وخت پورې چې کوم دي زمونږ احتجاج به جاری وي. بهرحال په دې حواله سره ستاسو سره د په کومنټ سیکشن کې خپل رائے چې کوم دي ضرور راکړئ. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.